د سترګو تماشې دي که لمبې په آینه کې دا تا چې مخامخ کړې آینې په آینه کې دا ځکه خو په خیال کې ستا په سوري پسې ګرځم زه وینم د حالاتو سرې غرمې په آینه کې. د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د لمبې په آینه کې د شاعرۍ نوی کتاب چاپ شوی او مارکیټ ته راغلی دی. د ملکنډ سیمې سره تعلق لرونکې ایمان حسین کائنات د دغه شعري مجموعې لیکواله ده او شاعره ده. دا د ایمان حسین کائنات لومبی شعري مجموعه ده. دا شعري مجموعه کومه چې منظریام ته راغلې ده د شاعرۍ او تخلیق زور یې لوستونکي په خپله لوستلو باندې مجبوریږي. په دې لړ کې د پښتو ادب او صحافت د میدانونو شاسوار د ډرامې د ځانګړې مکالمې لیکونکي د افغان سیاسي چارو ماهر ښه شاعر ادیب او د لفظونو جادوګر نورالبشر نوید په دې هکله وایي چې د ایمان حسین کائنات دا شعري مجموعه ما ټکي په ټکي کتلې ده. دا مجموعه چاپ کول د هغې یو ډېر لوی جرأت دی ځکه چې د جینکو دپاره د کور دننه په قدغنونو او بندیزونو کې روایتي ژوند تیرول او بیا په هغه ژوند کې شاعري کول او بیا دغه شاعري په کتابي شکل کې چاپ کول او په منظریام راوستل یو ډېر لوی جرأت دی. د نورالبشر نوید دا هم وینا ده چې د ایمان حسین کائنات په شاعرۍ کې ډېر زور دی او د نثر دپاره ډېر څه په دې شاعرۍ کې شته ځکه هغې له ما د ډرامې لیکلو د تګلارې ورکولو ځای ورکړی دی او هغه به راتلونکو وختونو کې ډرامه هم لیکي. په دې لړ کې د نیاز ادبي سنګر چیرمن د درزنونو کتابونو لیکوال او خالق صدارتي ایوارډ یافته لیکوال او د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر پروګرامز لیاقتزاده لایق وایي چې د محترم سیده ایمان حسین کائنات په دغه شاعرۍ کې ډېر بلوغت رواني او موسیقیت دی او زه پوره په ډاډ ویلی شم چې سیده ایمان د ملکنډ په پیغلو کې تر ټولو غوره شاعره ده. د ایمان حسین کائنات د شاعرۍ نمونه په دې ډول ده: تصویر یم تماشه یمه جوړیږم او رانیږم عجیبه شان قصه یمه جوړیږم او رانیږم ای وخته ستا په شان یمه که ته زما په شان د خیال د ټال جوټه یمه جوړیږم او رانیږم که هر څه شمه ستا یم د پښتو د ایمان نښه که هر څه شمه ستا یم د پښتو د ایمان نښه پټکې یم لوپټه یمه جوړیږم او رانیږم. او بل غزل په دې ډول دی: د سترګو تماشې دي که لمبې په آینه کې دا تا چې مخامخ کړې آینې په آینه کې دا ځکه خو په خیال کې ستا په سوري پسې ګرځم زه وینم د حالاتو سرې غرمې په آینه کې په سترګو کې مې داسې پرنجو کې ته راپټ کړې چې یو ایمان دې ویني د کمرې په آینه کې. د پښتو شعر مینوال او د پښتو ادب لوستونکي دا کتاب د یونیورسټي بوک ایجنسي خیبر بازار پیښور
او د مختلفو ځایونو د کتابونو د لوی دوکانونو